دا یو تپوس چا کړی دی چې په 15 وخته اوداسه کې د استنجا نه مخکې لاس اینځل دا شته دی که نشته دی، او په 15 وخته اوداسه کې پوزې ته 3 کرته دا اوبه ورتل شته که نشته دی. جواب دا دی چې ګوره کله سړی اودس ماتې وکړي نو په هغه ټیم کې استنجا وي. چې په هغه ټیم کې استنجا وي نو خامخا خلک په دغه ټیم کې لاس مخکې اینځي، خو که لاس مخکې وینځي ډایرکټ استنجا په دوران کې بیا لاس لمدېږي نو بیا خیر دی، لیکن اوداسه نه مخکې لاس اینځل دي. نو ډیرو خلکو دا ذهن دی لکه چې دا استنجا د اوداسه سره تعلق ساتي. استنجا یوازې د اوداسه سره تعلق نه ساتي، استنجا د اودس ماتې سره تعلق ساتي چې کله سړی تش اودس ماتې وکړي ډک اودس ماتې وکړي نو په هغه ټیم کې استنجا کول دي. و چې کله سړی تش اودس ماتې دی کله ډک اودس ماتې دی کړی دا ډایرکټ شرندم کوي اودس کوي نو په دې کې استنجا کول هغه ضروري نه دي. نو البته چې سړی اوس اودس شروع کوي نو بیا به دا لاسونه اینځي ځکه دا حدیث صحیحونه دا معلومه ده بخاري مسلم وغیره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله اودس کاوه نو ښی لاس باندې اوبه راواړولې بیا په کس لاس ته واړولې 3 کرت په لاس وینځه. دغه شان ته پوزې ته اوبه ورتل په 15 وخته اوداسه کې دا ضروري دي او د هغې دپاره طریقه نبي صلی الله علیه وسلم درې ښودلي موږ ته. هغه دا دی چې 1 کرت 2 کرت 3 کرت 1 کرت اوبه ورارته هم کافي کېږي 2 کرت اوبه ورارته هم کافي کېږي 3 کرت ورارته هم کافي کېږي 3 کرت بهتر دي. خو د اوبو پوزې ته وراتل دا دی چې دا پوزه به ترخې لکه یعنې پوزې ته اوبه راکاږي به ترخه شو که ترخه نه شوه خو پوزې ته اوبه راښکودل دا له ضروري دي. حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمه. په دې پوزې ته اوبه راښکودلو کې مبالغه وکړه مګر که ته روژه دار یې نو بیا به ډېر نه راکاږي. نور په عام اوقاتو کې که دا په اوداسه کې که د غسلو کې پوزې ته اوبه راکاږي.